د سالنګ لویه لار هغه لار چې افغانستان له منځنۍ سویلي اسیا او دغه شمالي ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو او لویو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. دغه لار د هیواد د شمالي ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي. شاوخوا 5 میاشتې وړاندې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې پیل شوې چې اوس یې د یو شمېر برخو په بشپړېدو سره دغه لار نن رسما د سرپرست حکومت د چارواکو له لورې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ باندې پرانیستل شوه او تمه ده چې په نږدې ورځو کې دغه لار د ترانزیتي موټرو پر مخ باندې هم پرانیستل شي. که څه هم په تیرو 2 لسیزو کې د دغې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې شوې وې خو د څو میاشتو او یا هم د کال په تیریدو سره به بیرته ویجاړېده او موټر چلوونکي او مسافر به ورڅخه د تیریدو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د سرپرست حکومت چارواکو د دغې لارې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د سالنګ لارې د بدیل تونل پر جوړېدو هم خبرې روانې دي او له نهایي کېدو وروسته به یې چارې پیل شي. دا خو په سږ کال کې دا هغه ځایونه چې موږ په پلان کې نیولي وو په تیر کلونو کې دا ځایونه متاسفانه ډېر مشکلات وو. انشاءالله که خوشبختانه که دا ځایونه تکمیل شي په راتلونکي کال کې خوشبختانه موږ ټول په پلان کې نیول ده موږ کار پیل کوو. انشاءالله په راتلونکي کال کې مکمل دا تکمیلو دا سالنګ تونل. دغه ځل د سالنګ تونل چې د دې لارې له مهمو برخو څخه دی په ډېر اساسي ډول رغول شوی دی او مقاومت یې ډېر زیات دی. که په ښه ډول له دې څخه ساتنه وشي زه ویلی شم چې 50 او یا 60 کاله دغه تونل دوام کوي. د دغې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د دې لارې له بیا پرانیستل کېدو سره به یې ګڼې ستونزې حل شي او دغه راز خپل مسیر ته به هم د سالنګ تونل د چارو له بشپړېدو سره پر وخت ورسیږي. ډېر په تکلیف یو ډېر په تکلیف کې دا و چې لاره خرابه وه ستونزې وې مشکلات و مریض و ډېر ستونزمنځه لاره وه. دا ډېر خوشحاله وې نه درته وایم چې د 100% نه ډېر خوشحاله یاستو موږ په موږ باندې دغه عمره خوشحالي یعنې لکه د سړي چې اولادونه وشي دومره خوشحالي موږ ته ده چې موږ به دې سالنګ کې رالو په تورتم کې په چقړو کې به روانو زموږ ته ډېر مشکل و. د دې په پرانیستو باندې موږ ډېر خوشحاله موږ خو ډېر په جنجال اوښتي موږ به په پنجشیر تلو په خاوک ورته وایي ډېر زیات ستومانه اوس چې دا خوښه شو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. سالنګ لاره چې لوړ کوتلونه لري او د نورو سیمو په پرتله یخه واوره هم پکې زیاته ده. د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې یې د سرپرست حکومت د ټولګټو وزارت له لورې 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې اوس یې ځینې برخې رغېدلې او پاتې چارې به یې هم د چارواکو په خبره په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان د ملا تیر هم ګڼل کیږي د بندېدو څخه وروسته د کابل ښار په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د سون توکو او دغه راز د خوراکي توکو بیې هم ورسره لوړې شوې چې اوس تمه ده د دغې لارې په پرانیستل کېدو سره به د دغه توکو په بیو کې د پام وړ کموالی راشي.